او په المستدرک کې حدیث راځي زید بن ارقم رضی الله عنه وایي قلنا یا رسول الله ما هذه الاوضاحی ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا قربانی څه شي دي؟ قربانی متعلق سوال ځینې وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا طریقه ستاسې د پلار ده چې هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی. دغه واقعه ډیره درازه ده، مشهوره واقعه ده، د خپل بچی ذبح کولو ده چې بیا د جنت نه پسه ورته رالی بچی پر ځای باندې هغه ذبح کړي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دا هغه طریقه ستاسې ده پلار ابراهیم علیه السلام ده. بیا زید بن ارقم رضی الله عنه وایي چې مونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل فما لنا فیها، نو زموږ دپاره په دې کې څه ثواب شته، کومه نیکي شته که نه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ډیر عجیب جواب ورکړي بكل شعرة حسنه، د هر ویشته په بدله کې یوه نیکي ده. اوس نو هغه پسه هغه غوایي چې مسلمان یې ذبح کوي چې د هغه ویشتیان د شمیر نه دي، هغه د شمیر نه وتلي، هېڅوک یې نسي شمیرلی، د دې هر ویشته په بدله کې یوه نیکي ورکول کېږي. دومره عجیبه ثواب، دومره عجیبه خبر نبی صلی الله علیه وسلم وکړل. بیا زید بن ارقم وایي چې مونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله فصوفو، آیا په وړۍ کې هم دغه حساب دی چې د هرې وړۍ په بدله کې یوه نیکي ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي بكل شعرة من الصوف حسنه، د وړیو څخه هم د هر ویشته په بدله کې یوه نیکي ده. دا د قرباني په فضیلت باندې یو لوی حدیث دی. المستدرک کې هم امام حکیم رحمه الله نقل کړی، سنن ابن ماجه او مسند احمد کې هم راځي، امام بیهقي رحمه الله په اسنان الکبرا کې هم نقل کړی.